الله نور السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن کریم د معانیو ترجمه او ژباړه. نو که دغه ژباړه د قرآن کریم د نصوصو وي نو دا ګرانوالی نور هم زیاتیږي، ځکه قرآن کریم د الله سبحانه تعالی کلام دی او هم له هغه څخه په عربي ژبه نازل شوی دی چې لفظ او معنا یې دواړه د الله تعالی لخوا د وحی په واسطه راغلي دي، او د یوه انسان له وسه پوره نه ده چې دا دعوا وکړي چې هغه د قرآن کریم په ټولو پوره معنیو باندې پوهیږي. نو سره له دې چې د قرآن کریم ترجمه او ژباړه یو ډیر ګران کار دی، خو د مسلمانانو علما په دې خبره ډیر تاکید کوي چې د نړۍ ټولو خلکو ته چې هغوی په هر ژبه خبرې کوي د قرآن کریم او په هغه کې د راغلو پیغامونو رسول هم یو ډیر ضروری کار دی، او دا کار پرته له دې چې د قرآن کریم ترجمه وشي او ژباړه یې وشي په بله طریقه سرته نه رسیږي. لکه چې الله تعالی فرمایي: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. یعنی بېشکه تاسو ته د الله تعالی لخوا رڼا او داسې کتاب راغلی دی چې په خپله هم واضح او د حق او باطل واضح کوونکی دی، یعنی قرآن کریم. اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي: په تاسو کې بهتر او غوره هغه څوک دی چې په خپله قرآن کریم زده کړي او هم یې نورو ته وښیي. نو همداراز هر مسلمان په دې باور لري چې د قرآن کریم د معانیو ترجمه او تفسیر د نړۍ مهمو ژبو ته ژباړل خورا ډیر اهمیت لري، ترڅو چې غیر عرب مسلمانان په قرآن کریم او د هغه په معنا او تفسیر او احکامو باندې په آسانۍ پوه شي او د نبی کریم هغه حکم عملی شي چې فرمایي: زما لخوا د دین احکام نورو خلکو ته ورسوئ، اگر که یو آیت کریمه هم وي. ومن الله التوفیق.